څوک چې دنیا او آخرت غواړي وره دنیا او آخرت دواړه الله دله دواړه درکوي فعليه بطلب العلم نو دې د علم زده کړي څوک چې دنیا غواړي هغه دې څه وکړي علم دې زده کړي الله به له دنیا هم ورکړي الله به له آخرت هم ورکړي دواړه درته میلاویږي وایي الله به دله پراخه رزق درکړي الله به دله برکتي رزق درکړي مطلب تیری دنیا ګوره دا نه دی چې الله به تعالی سم ډېر مال درکړي نه نه مطلب دا هم دی که مال دې لږ هم دی خو الله به پکې برکت واچوي ستا ضرورت به پې پوره شي ستا دنیا به پې پراخه شي او آخرت به ګرم الله درکوي نو دا علم دا یو اوچت نعمت دی او د دې زده کول پکار دي الله سبحانه وتعالی په قرآن کې وایي قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ای پیغمبره تپوس وکړه د دې خلکو نه چې یو سړی پوهه دی په دین باندې او یو سړی نه دی پوهه په دین باندې دا دواړه یو شان دي هېڅ چېرته یو شان نه دي یو سړی په دین باندې پوهه دی یو سړی نه دی پوهه جاهل دی ځمکې او اسمان فرق دی په منځ کې ځمکې او اسمان فرق نو ځکه یو شاعر وایي په عربۍ کې یو شعر دی ډېر مزدار العلم يجلو العمى عن قلب صاحبه كما يجلي سواد الظلمة القمر وعلم د زړه نه ړونوالی ختموي د زړه زنګ ختموي علم د زړه توروالی ختموي لکه څنګه چې سپوږمۍ راوخیږي او د شپې د تیاره ختموي او د تیاره کموي دغه شان دا علم دا د زړه روښانه کوي دا د روح خوشحالوي ورب الکعبه د زړه به دې خوشحالوي د ژوند به دې خوشحالوي چې کله خپل رب وپېژني او خپل پیغمبر وپېژني او خپل دین وپېژني او د الله بندګي وکړي على بصیرة على بصیره څه مطلب دی د علم په رڼا کې وکړي زه تاسو ته یو آیت وایم غوږ ورته کېږدئ ډېر خوندور آیت دی په سورة الانعام کې دی الله وایي أومن كان ميتا فأحيينا الله وی یو سړی دی مړ دی ما را ژوندی کو دلته دا مړ دی مطلب دی چې جاهل دی دین ورسره نشته الله را ژوندی کو په څه باندې په علم سره دین یې وله ورکو وجعلنا له نورا يمشي به في الناس الله وی زه سړی را ژوندی کم په علم سره دین ورته وښیم ځان ورته وښیم پیغمبر ورته وښیم او رڼا وله ورکم د دین وجعلنا له نورا رڼا وله ورکم د هغه رڼا په رڼا کې دی ګرځي کمن مثله فی الظلمات آیا دی په شان د هغه چا دی چې په تیرو کې پروت دی دواړه یو شان دي نه دي یو شان چې کله ته علم زده کړې او د الله بندګي وکړې په رڼا کې څومره مطمئن وې ته اوس مانځه د راغلې ماسوته مانځله او ته په منځ کې خطا شوې علم تا سره شتي او تا اورېدلي وو دا مسلې د کتاب کې کتلې وه او پلاني عالم بیان کړې وه او پلاني شیخ صاحب بیان کړې وه و دې ځای کې ته په رڼا کې هم دی سره نشتي کور کې مسله راغله د زنانو مسله راغله ماشومانانو په تربیت کې مسله راغله په تجارت کې مسله راغله په مزدورۍ کې مسله راغله په حج کې مسله راغله په عمره کې راغله هر ځای کې ځکه چې دا دین خو داسې نه دی چې څه وخت پورې خاص دی که دین خو زموږ ټول ژوند پورې تړلی شوی دی دین خو ټول ژوند پورې دی که نو چې کله ته پوهه او علم د سره نو ټول ژوند دې رڼا دی ټول ژوند دې رڼا دی ځکه یو شاعر وایي لولا العلم ما سعدت نفوس ولا عرف الحلال ولا الحرام که چېرته علم نه وی نو خوشحالي به نه وی نه به چا حلال پیژندلی وی او نه به چا حرام پیژندلی وی نو زما د خبرو خلاصه د څومره خبرې چې وکړې په آخره کې خلاصه دا شوه چې د دې وخت نه فایده واخلئ او دا دین زده کوئ هغه مشهور حدیث دی هغه تاسو ته به یاد وي بار بار د علماو بیان کړی هم دی اغتنم خمسا قبل خمس پنځه خبرې د پنځو نه مخکې غنیمت وګڼه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي پنځه د پنځو نه مخکې غنیمت وګڼه واوره ځواني د بوډاوالي نه مخکې دا کومه ځواني چې ده او دا کوم ځوانان چې موږ سره ناست دي او دا بیان اوري یا ګوري ټولو ته زه دا وایم چې نن تا سره موقع ده
نن دی په بدن کې زور دی سبا له وګوره دا هډوکي کمزوري سبا له به بیماریاني سبا له به هسپتالونه وي سبا له به په امسا او په کونټۍ سره ګرځي بیا ګوره د الله دا بندګي نشي کولی دا علم نشي زده کولی دا محنت نشي کولی نو نن موقع ده او د دې موقع نه فایده واخله دویمه خبره پیغمبر صلی الله علیه وسلم